په روسیه کې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو یو شمېر مخالفین نن غونډه لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو یو شمېر مخالفې څېرې نن په روسیه کې د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په مشرۍ غونډه لري. د جبهې یو غړی فضل احمد مانوي ویلي چې دا غونډه د روسیې د عدالت ګوند په کوربهتوب د محمد محقق او ځینو نورو څېرو په ګډون ترسره کیږي. د غونډو ډېر نور ګډونوال د احمد مسعود نږدې پلویان ښودل شوي او د طالبانو د نورو مخالفو لاریو استازي پکې نه لیدل کیږي. ویل کېږي چې غونډې ته د نورو څېرو د نه ورتلو یو اصلي دلیل د احمد مسعود له مشرۍ سره د هغوی مخالفت و. د معنوي د معلوماتو له مخې دوی به په نننۍ غونډه کې د طالبانو خلاف د سیاسي او نظامي مخالفت پر اړتیا سره بحث او خبرې وکړي. یو شمېر شنونکي باور لري چې د سیمې او نړۍ قدرتونه د طالبانو او د دوی مخالفو سره د خپلو اړیکو د توازن ساتلو لپاره هم مهاله دواړه خواوې پالي او د اړتیا په صورت کې د خپلو نیابتي موخو لپاره کاروي. په وروستیو کې روسیه له دې امله چې طالبان بیا لویدیځو هیوادونو ته نږدې شوي ښکاري د دوی خلاف صمیمي دریځونه لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.